دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو سره دوه موبایلونه دي یا تاسو غواړئ چې تاسو سره یو موبایل دی د بل چا موبایل په دې موبایل نه کنټرولول غواړئ اوس زه تاسو خوښوم څنګه ما سره دا یو موبایل دی دا زما د ملګري موبایل دی زه غواړم چې د دې موبایل نه د خپل د ملګري د خپل د دوست موبایل د خپل موبایل نه کنټرول کړم چې دا په کوم ځای کې وي صرف انټرنیټ ضروری دی نو چې دا په کوم ځای کې وي تاسو کولی شئ چې د یو موبایل څخه دوهم موبایل کنټرول کړئ د هغه مکمل سکرین چې دی په موبایل کې چې څه غواړئ څه کول غواړئ بالکل یې کولی شئ نو په دې ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو د یو موبایل څخه دوهم موبایل کنټرول کړو نو د دې لپاره دوستانو د ویډیو در سره تر اخره وګورئ که چېرته مو ویډیو خوښه شوه دوستانو ګورئ چې موږ په دې باندې د ګنټو ټایم ضایع کوو صرف د دې لپاره ضایع کوو چې تاسو یو څه نه څه زده کړئ نو د ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شریکوئ یو څو ګروپو کې در سره شریکوئ دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته A to Z طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یو موبایل څخه دوهم موبایل کنټرول کړئ نو ویډیو تر اخره ګورئ ویډیو حتما لایک کړئ که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ ورځو موږ دا دواړه موبایلونه چې کوم دي د یو موبایل څخه دوهم موبایل د بل موبایل سکرین د هغه ټول کنټرول په د یو موبایل څخه د دوهم موبایل ټول کنټرول څنګه اخیستی شو نو دا طریقه زده کوو ویډیو ضرور لایک کړئ دوستانو ورځو دې طریقې ته ښه دوستانو ګورئ دلته کې دا موبایل چې کوم دی ما له دې موبایل څخه د دې سکرین کنټرول کړی دی څنګه په دې موبایل کې ګورئ دې موبایل ته زه ګوتې هم نه ور وړم دې موبایل ته چې کوم دی دې موبایل کې زه داسې کوم په هغې موبایل کې به هم ماته د دې موبایل په دې موبایل کې به هم د دې موبایل سکرین ماته راځي بس ستاسو انټرنیټ چې لږ صحیح وي نو ډېرې تیزۍ سره به کار کوي اوس په دې کې که زه فیسبوک یې کوم که ویډیو یې کوم یا کوم سیټینګ کوم له دې موبایل ځای څخه هم ورته ویلی شم چې ته په دې ځای کلیک وکړه نو دا ډېر خوندور سیټینګ دی ستاسو یو ملګری دی غواړئ هغه په یو طریقه نه پوهیږي نو تاسو د خپل موبایل څخه د ده موبایل سکرین کنټرولولی شئ او بیا ورته ویلی شئ چې تاسو کروم بروزر ته څنګه به ورته وایئ دلته کې ورته وایو چې د کروم بروزر ته لاړ شه په دې ځای موږ چې کلیک وکړو ګورئ په دې ځای موږ چې کلیک وکړو په کوم ځای چې کلیک وکړئ په هغه ځای به دې موبایل کې هم ورته هغه نشان ښیي نو دا به هغه کروم بروزر ته ورځي بیا به ستاسو په موبایل کې هم ښکاري چې دا کروم بروزر ته لاړو نو په دې طریقې سره کار کوي ښه نو اوس به دا موږ تاسو څنګه د دې موبایل سکرین به په دې موبایل کې څنګه کنټرولوو اوس راځئ همدا طریقه زده کوو ګورئ دا دوه ایپ دي دا دواړه زه چې کوم دي له دې ځای څخه چې کوم دی اول خو زه دغه د کوم هغه مو چې کړی دی دا ختموو د کنیکشن چې کوم دی دا مکمل د دواړو موبایلونو ختموو ښه دلته کې زه ورځم په دې نشان باندې کلیک کړم دا چې کوم دی ختم شو اوس زما خپل موبایل دی د دې خپل موبایل دی اوس څنګه کوو اوس دوستانو دلته کې به تاسو دا ایپ چې کوم دی ایپ انفو ته لاړ شئ زه اوس دا چې کوم دی ختموم تاسو ته د سر نه طریقه در زده کوم چې دا څنګه کار کوي ښه دې کې ایمان هغه نه شو ښه د دې ایپ لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي دا ایپ به تاسو ډاونلوډ کړئ ګورئ د دې ایپ کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ په دې کې به تاسو ته کمې اپشنې راځي دا هم زه اوس تاسو ته در زده کوم تر ټولو اول دا ایپ زه مکمل د سر نه کوم په دواړو موبایلو کې به دا یو ایپ چې کوم دی دا تاسو ډاونلوډ کوئ ګورئ دا ایپ مو چې کله ډاونلوډ کړو دا به تاسو په خپل موبایل کې دوستانو آن کړئ د آن کولو سره دلته کې داسې اپشن تاسو ته درکوي اګري اینډ کنټینیو په اګري اینډ کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ ستاسو په دواړو موبایلونو کې به همدا سیټینګ کوئ دوستانو دا په یاد لرئ کله مو چې دا هغه کړو نو دلته کې تاسو ته انسټال کویک سپورټ اپشن درکوي په دې باندې به کلیک وکړئ دا مو چې کله آن کړو دوستانو د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي نو ګورئ دا چې کله تاسو پلی سټور ته مو بوځئ پلی سټور نه تاسو په انسټال بټن باندې کلیک وکړئ ستاسو ایپ به انسټال شي د اولني ایپ لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاویږي هغه ایپ چې ډاونلوډ کړئ بیا په هغه ایپ کې دننه د دې اپلیکیشن تاسو ته بټن درکوي چې تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ له پلی سټور څخه
که چېرته تاسو پلی سټور اکاونټ نه لرئ نو زما په پیج یا په یوټیوب چینل کې د دې ویډیو کتلی شئ. اوس دلته کې دوستانو موږ تاسو دا اپ هم ډاونلوډ کړو. دې باندې موږ اوپن کلیک کوو. په اوپن مو چې کلیک کړو دلته کې موږ تاسو ته ایګری ان کنټینیو اپشن په دې اپ کې هم راکوي. په دې باندې کلیک کوو. په دې طریقې سره ځو. بیا دلته کې په ډن باندې کلیک کوو. دوستانو ګورئ که چېرته تاسو ته داسې اپشن راشي نو تاسو حتما په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې کلیک کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کوي. یو څو سکنډه ورته انتظار وکړئ. انتظار وروسته دوستانو دلته کې به تاسو لاندې راشئ. لاندې راتلو سره به دوستانو د همدې اپلیکیشن نام وګورئ چې دا په کوم ځای کې دی. نو اوس موږ تاسو ګورو دا اپ نامو دلته کې به حتما وي. موږ په دې دا ګورئ دا دی. په دې اپ نام باندې مونږ کلیک کوو. دا اپشن چې کوم دی دا مونږ تاسو الاو کوو. الاو مو کړو. په دوهم اپ کې به هم تاسو همدا سیټینګ کړی وي. بیک به راشئ. دا دواړه اپ چې کوم دی دوستانو ګورئ تاسو ته ښکاري. زما دواړه موبایلونه چې کوم دي دې نه هم ما دا اپ چې کوم دی کړی دی. نو په دې باندې په دې دوهم موبایل کې به هم تاسو انسټال کویک سپورټ باندې کلیک وکړئ. همدغه شان به دا اپ هم په دې موبایل کې انسټال کړئ او بیا کوم سیټینګ چې دی هغه سیټینګ به پکې وکړئ. نو اوس ګورئ دوستانو خیر تاسو ویډیو د غټه شي باید تاسو صحیح طریقې سره پې پوښه شئ. زه غواړم A to Z تاسو په دې کې وګورئ چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو ملګری موبایل هغه که په کم ځای کې وي تاسو د خپل موبایل څخه کنټرول کړئ نو بالکل تاسو کولی شئ. ویډیو باز تر اخره ګورئ. دلته کې دوستانو تاسو ته ښکاري یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ. بیا دا اپ چې کوم دی اوپن کړئ. هغې وروسته ایګري ان کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا دا اپشن یې دې طریقې سره کړئ. دلته کې په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. سیټینګ باندې کلیک کولو سره دا بټن چې کوم دی دا په دې ځینه آن کړئ. بیا بیرته راشئ. که چېرته داسې اپشن درکړي دا په کینسل باندې کلیک وکړئ. دلته کې موږ غواړو چې دا موبایل د دې موبایل څخه کنټرول کړو. څنګه یې کنټرول کولی شئ دلته کې به تاسو په یور آی ډي باندې کلیک وکړئ. نو دلته کې په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو به ورته یو څه نه څه انتظار وکړئ. نو دلته کې به تاسو ته په دې کې آی ډي راشي. اوس ګورئ ورته انتظار کوو تر څو موږ ته په دې کې یو آی ډي یو نمبر یو کوډ راکوي. هغه کوډ څخه موږ تاسو بیا کولی شو دوستانو چې دې موبایل څخه دا موبایل سکرین کنټرول کوو. وګورو موږ تاسو ته به د دې هر څه پته لګېږي. ګورئ دا یور آی ډي ورته لیکلی دی. په دې موبایل کې موږ ته کوډ راکړو. که چېرته تاسو غواړئ د دې موبایل کوډ معلوم کړئ نو کویک سپورټ باندې کلیک کوئ. په دې کې هم بیا ستاسو دغه شان یو کوډ راځي. اوس دغه کوډ چې ډېر کو دا کوډ غواړئ د دې موبایل څخه هغه موبایل کنټرول کړئ نو دا کوډ به تاسو په دې موبایل کې کم ځای کې ورکوئ. ګورئ په دې ټیم ویور اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې اپ باندې مو چې کلیک وکړو تاسو ته کنټرول ریموټ ډیوایس وایي. دلته کې به دوستانو تاسو ها دوستانو ګورئ دا ای ډي به په دې موبایل کې ولیکئ. څنګه به لیکئ دلته کې چې کوم کوډ دی دا کوډ به دلته کې تاسو ولیکئ. اوس موږ لیکو دا کوډ مو ولیکلو. دا دواړه موبایلو کې په دې موبایل کې به په دې ریموټ کنټرول باندې کلیک وکړئ. اوس به بیا داسې لوډینګ شروع شي. ګورئ په دې طریقې سره به لوډینګ شروع شي. دغه شان یو نوټیفیکیشن به پرې راشي. دلته کې به تاسو ته الاو اپشن درکړي په دې موبایل کې. په دې باندې به تاسو په کم کلیک وکړئ. په الاو باندې به دوستانو کلیک وکړئ. په دې الاو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې لوډینګ شروع شي. په دې موبایل کې تاسو ته یو بل بټن هم درکوي. ګورئ دلته کې یو بټن درکوي سټارټ نو. چېرته تاسو ته ښکاري په صحیح طریقې سره په سټارټ نو باندې به کلیک وکړئ. اوس به تاسو ورته انتظار وکړئ. اوس تاسو ته ښکاري چې زموږ د دې موبایل سکرین دوستانو موږ تاسو ته په دې ځای کې هم ښکاري. تاسو ته به ښکاري په دې موبایل کې هم موږ ته ښکاري. نو ګورئ موږ په دې موبایل کې چې کوم ځای ته ځو د دې موبایل نه هم کتا شو چې دا موبایل کې دا کوم ځای ته لاړو. بس د دې لپاره ستاسو انټرنیټ لږ چې صحیح وي. زما انټرنیټ سلو دی د دې وجې نه سلو کار کوي. په دې موبایل کې چې زه کوم ځای ته ځم په دې کې به هم هغه اټومیټیک ماته د دې موبایل سکرین ښکاري. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولی شئ چې د یو موبایل مکمل سکرین چې کوم دی د خپل موبایل څخه کنټرول کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې تاسو دوستانو دا طریقه زده کړه. ګورئ دلته کې که چېرته تاسو غواړئ چې یو ځینې ورته نشان وکړئ صرف هغې ځای کلیک کوئ. هلته کې په هغې موبایل کې هم ورته ښکاري چې په دې ځای
تا ته کلیک وکړو نو بیا دا کولی شي چې هغې ته په ډېره اسانۍ سره پاته ولګېږي چې ما ته یې دا ځای وښودو نو هغه ځای چې دا آن کړي بیا دلته کې تاسو ورته ویلی شئ چې په دې ځای باندې کلیک وکړئ نو هغه به هلته کې کلیک کوي. نو که چېرته مو دوستانو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. په دې باندې مونږ د ګنټو ټایم ضایع کېږي نو تاسو هم کوشش کوئ چې زموږ ویډیو شیر کوئ لایک کوئ. که څه پوښتنې کول غواړئ حتما یې راته کمنټ کړئ. همدغه شان ښایسته معلوماتو لپاره مونږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.